د کندوز په مرکز کې د فوټسال ځوانانو جام تر نامه لاندې د 10 لوبډلو ترمنځ پیل شوی ټورنمنټ نن د شیران خراسان لوبډلې په بریا او د فاتح لوبډلې په نایب اتلولۍ پای ته ورسید. د دغه ولایت ورزشي مسؤلین او د ټورنمنټ تابع کوونکي د سیالیو له ترسروي موخه د لوبغاړو ورزشي وړتیاو لوړول او په دغه ولایت کې د فوټسال لوبې لا پراختیا یادوي. تورنمنت فوتسال که امروز اختتام یافت میان 20 تیم فوتسال در رده‌های جوانان یا گروه‌های الف از طرف فدراسیون فوتبال و اداره ورزش که تیم خراسان شیران خراسان قهرمان و تیم فاتح نایب قهرمان شد و اداره ورزش فدراسیون فوتبال مصمم بر برگزاری همچون تورنمنت‌ها و برنامه‌ها به خاطر رشد جوانان ورزش می‌باشد. له بلې خوا لوبغاړي د ورزشي مسؤلینو هڅې په دې برخه کې ستایي او په راتلونکي کې د داسې سیالیو جوړېدو غوښتنه کوي. ما از فدراسیون ولایت کندوز خواستیم و خواسته بیشتر داریم که چنین تورنمنت ها رو برگزار کنیم به خاطر تشویق جوانان، تشویق ورزشکارا تا بتانیم به سطح های بالاتر و عالی‌تر برسیم و یک ولایت داشته باشیم که سطح فوتبالش بالاتر باشه. این تورنمنت فوتسال میان 20 تیم که گرفته شده در یک دوستانه به خاطر رشد جوانان و تشویق جوانان سرگرمی مردم برگزار شده بود. د کندوز په کوربه‌توب د فوټسال دا سترې سیالۍ داسې مهال ترسره کیږي چې روان لمریز کال دغه ولایت د ورته سترو ورزشي سیالیو کوربه و.